قاضي ته تپوس کوي جریجه وی هو وی دې زنانه سره زنا تا کړی دا جریج وی حضرت د کومې زنانه سره دا مخامخ چې ناسته ده دا بچی چې وسره دا دعوه کوي چې دا بچی د جریج نه دی جریج داسې وکتلی زنانه ته که نه خواته ورسره ماشوم جریج په خندا شو بیا راغی وی حضرت ما ته لږ اجازت راکړئ زه د دې ماشوم نه تپوس کوم ماشوم خو د هغې په غېږ کې دی څلوېښته دی ده نه بهرحال زه د یو تپوس کومه جریج ورغی هغې ماشوم ته وی بچی پلار دې څوک دی وایه وایه ستا پلار څوک دی هغه ماشوم ورته وی زما پلار ته نه زما پلار هغه شپنکی دی چې هغه په دې ځنګل کې ګډې بیزې سره زما پلار ته نه اوس عدالت لګېدلی دی خبره خو واضح شوه چې د څلوېښتۍ ماشوم د مور په غېږه کې خبرې وکړي دا خو لوی ولي دی د څلوېښتۍ ماشوم د ده صفایي بیان کړه دا خو لوی ولي دی دا موږ څه غلطي وکړه خلک ټول په زنانه باندې رافنډ شو چې ښه په داسې نیک سړي باندې تا تهمت لګولی دی دا خو به مونږ تا پانسي کوو پرېږدو دي نه جریج دې ته څه مه وایې دې ته څه مه وایې دې ته هېڅ مه وایې دا د دې ګناه نه ده دې ته څه مه وایې دا د دې ګناه نه ده قاضي ورته وایي ولې تا خو چې دې ته وکتل نو تا وخاندل نو چې ولې خاندل مونږ له دې نوره غوسه راوسته چې دا چل په تا کې دی تا خو وخاندل ما چې دا ولیده که نه او د دې په دې مخ مې نظر پرېوتو ما ته د خپلې مور خیرې رایادې شوې ما ته د مور خیرې رایادې شوې چې مور مې راته ویلي و جریجه د هغې پورې د الله مه مړ کوه چې تر څو پورې د کنجرې ښځې مخ نه دی لیدلی ما چې د دې په مخ نظر پرېوتو ما وی چې دا بدکاره ښځه او الله ما ته وښودله الله زما د مور دعا قبوله کړه اوس به زه مرم د دې نه مخکې زه نه مړ کېدم تر څو پورې چې زما د مور دعا نه وه پوره شوې بادشاه حکم واورو ولاړ شئ د ده دا کومه عبادتخانه چې ده دا ورله د زرو جوړه کړئ دا ورله ډېره ښایسته جوړه کړئ جریج نه ما له حقه د ګټو لوټو عبادتخانه صرف جوړه کړئ چې څنګه و چې زه به ځان خپل الله بندګي